علما او بزرگان فرمایي د عمل د قبولیت لپاره د الله په دربار کې د دې څلورو خبرو د حیثیت دی لکه شرطونه لکه فرایض هره نیکي لوی کشنۍ نیکي ښه عملي په پټې کوې کور کې کوې یوازې کوې په جومات کې کوې ښکاره یې پټې ذکر تلاوت د قرآن حج عمره هر عمل چې د هغه لپاره دا څلور خبرې. دوستانو زموږ ته په معاشره کې تاسو وګورئ چې څومره خلک دي موږ ته په خپله نیکي موږ کوو خو د کومو خلکو دې خبرو ته پام چې یاره دم زوري ده دم زوري ده. د دې بیا مثال دی که په دې څلورو کې یو هم کمی لکه تا چې اودس نه وي حتی غسل دې هم نه او ته د لمانځه د کولو کوشش کې په مانځه باندې ولاړ یې کوچي ته چې چا ویلي وای پر امبار ولاړ پر مردار ځای ولاړ لمونځ دې نه کېږي ولې نه کېږي زه خو ته هم کوم کېږي خو هم رکوع کېږي هم سجده کېږي نو موږ هم هسې دې ته غالبا ګورو چې دا دې پورته کښته خوا هم کېږم ښه دا څلور خبرې کمې دي. اول په دې خبره کې هغه علم دی د دې شي زده کړه علم دې ته وایي چې ستا لمونځ نه یې زده چې ستا بل داسې چې کوم عمل ته کوې حج دی عمره ده هر څه چې دی صدقه ده تلاوت د قرآن دی چې ستا یې زده نه نو کول خو څه کوې کول یې ناممکن دي قبلېدل خو لرې خبره ده. دې وجې زموږ ته خلک سپین ږیري سي سر او ږیرې دواړه تک سپین سي وی زوړ سوې خو پوه نه سوې زوړ سوې لمونځ دې لا هم نه کوي زده موږ ځان ته وایو ورور ته چې دا ویډیو ګورې ته خفه نه سې لږ په خپل ګریوان کې وګوره چې بیا هم زده دې دی که نه دی که دې نه دی زده تبلیغ کې وخت ولګوه بده خبره نه ده د دین په زده کړه مه شرمېږه. نو یو شی هغه دا دی د هر عمل د قبولیت لپاره دا یې شرط دی. حتی علما دا فرمایي لمونځ زده کول ډېر ضروري دي که کول زده کول یې در کولو ډېر فرض دي ډېر ضروري دي چې نه دي زده نه وبه کېږي سرغم په خلاص په دې خبره بیا دلته ورته ګورئ چې کوم عمل در باندې فرض وي زده کړه هم در باندې فرض ده کوم عمل چې واجب وي د هغه زده کړه هم در باندې واجب ده کوم عمل چې سنت وي د هغه زده کړه هم در باندې سنت ده. اوس لمونځ فرض دی خو زده کوو یې موږ نه نو بیا خپله سوچ فکر وکړه چې قبلیږي به که به نه قبلیږي. د الله نازولی فرمایي 80 کاله به یو سړي لمونځ کړی 80 کاله څومره عمر دی څو شپې به کېږي څو لمونځونه به کې راځي په 80 کاله کې به یو لمونځ د خدای په دربار کې نه کول ولې وجه به چې شي خو نه به رکوع د رکوع په شکل نه به سجدې فرایض د واجبات دي به په کسته پکې پاتې واجب چې په کسته پرېښول سي لمونځ ولاړی د سره به راګرځئ په هغه لمونځ ستا غاړې نه خلاصېږي نو چیرته چې فرایض پکې پاته سي لکه تکبیر دی په ولاړې لمونځ کول دی قرات دی او پلان دی که نه. زما ورونو دومه خبره هغه په دې کې د نیت ده چې ته حج وکړې د دې لپاره چې ما ته خلک حاجي ووایي قبولیت خو څه کوي پر مخ به درویشتل کېږي چې هر څونه په عاجزي ولاړې په لمانځه چې خلک ما ته بزرګ وایي د دې به الټه پر تا عذاب ځکه دغه عمل په کولو کې خو مقصد د الله رضا ده تا په کوم غرض رامشلولی دی صدقه وکړې خلک ما ته سخي ووایي نو ثواب مواب خو یې مه غواړه برعکس به د خدای نه کرده په عذاب یې در باندې رانسي نور به وښه کېږي مطلب دی ځینې چیش دی دا خو د عبادت او ته پیدا کړی خدای د عبادت لپاره. دریم شی پکې ورونو هغه صبر دی. دریم شی دغه اول کار چې دی هغه د دې کار د کولو څه مخکې دی دا دویم کار چې کوم دی دا دویم شی چې نیت دی هغه یې پر شروع کولو دی دریم یې په مابینځ کې دی لمونځ چې دی را شروع کړي نو ښه په سکون یې وکړه په صبر کې وکړه په بې صبري انسان در کامیابۍ پورې نسي رسېدلی ښه په آرام په تسلي په خشوع په خضوع په دې لمانځه کې څه تکلیف پر تا رالی برداشت یې په خوشحالي باندې روژه د بې صبرې ته نیوی سي او د الله حکم نه دی فرض نه دی. د دې له وجې ابوزرګان فرمایي 3 خبرې دی چې هغه د کامیابۍ دپاره رازونه دي هغه د کامیابۍ یو په هغو کې صبر دی
بل په هغو کې شکر دی، بل په هغو کې محبت دی. نو یو صبر دی چې ډېرې خبرې چې صبر ته نه وکړې ته نسې کولی، دا د مصیبت، دا د پریشانۍ، دا د تکلیفو، دا په هغه کامیابۍ کې د رسېدلو لپاره هغه ازغي مثال لري چې ته به خامخا دا کاټې، دا تکلیف به برداشت، دا تکلیف که دا ته نه وکړې ته نسې کولی. اخرنی شی څلرم هغه چې دی ورونو اخلاص او صداقت دی. مقصد صرف د الله رضا ده په دې عمل کې، بدله به هم د الله څخه غواړې، کوي به هم د عمل صرف د خدای دپاره، او دا خبره به هم پکښې کوي چې د دې عمل توفیق ماته الله راکړی دی، زما څه ذاتي کمال نه دی، که زه د بدۍ څه بچی یم که زه نیکي کوم. نو په دې ګردو خبرو کې موږ ځله ګډوډ یو. نو ته خپله سوچ فکر وکړه چې دا به اوس موږ ښه یو که به بد. الله دې په موږ رحم وکړي، خدای دې موږ پوه کړي. السلام علیکم.